الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت من بیانو او اخرنی خبره منګه دا کوله چې څنګه د مسجد نبوي بنیاد کې خوده شو. نو دا ولنې کار رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی چې مدینه ته راغی نو د مسجد نبوي بنیاد کې خود او د دین دا فائدہ چې د مسلمان غم به د الله د کور سره نو کله چې مته یو ځکه کور جوړه یا په کرایه اخلي دکان کاروبار نو تپوس د الله د کور کوا جمعه شتي خو کې وکنه پوره تفصیلی معلومات داغه وک ځکه چې دا هغه زیاده چې دې ته به په ورځ کې 15 پیریزي او دغه شان نفلی عبادتونه وبګي کې د زړه سکون بالته ملاويږي، زړه ته اطمینان الته ملاويږي، الته به درس او تدریسي. نو چې ته دا معلومي جمعات شتي او کنه لري دی او کني جدي او به زموږ په ملکونو کې هو دا خبر اوسره اضافه کړي چې دا د کم منهج ول خلق دي دا د چلته بیا فرقه هم ډیر شي شتي چې دا کم خلق دي، کم عقیده ده دوی، کم نظریه ده دوی، چې دوی سره ته یو ځکیږي په مخه او غوی ان راینه دا غوی خبري اوري نو پتا باندې به هم اثر وکي. ځکه به سلف صالحینو د بدعتي سړي خبره نه اوريده وجه دغه دا بیان کړو چې د پزله باندې اثر کوي، نه معمولی اثر کو ثواب لګ نورو کې بلوز به نورو کې او بیا به تر دې بدعت نه متاثر شي او پتا کې هم دغه بدعت راشي. نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی. د کم علم نه تدین زکه دې ته موږ نه ګورو، د کم علم چې مسلې بیانې د کم ځینې بیانې څنګه بیانې نو چې هر علم پټکه والی او هر سړی چې ګیري دې به مولای او هر بیانون کې به صحیح بیان کوي. دا غلطه نظریه ده، دا غلطه نظریه ده. بس دا وی منګه اورو صحیح ته بوله صحیح وای او غلط ته بوله غلط وای. نو دا صحیح ده خو عوام خو دې کې فرق نشي کولای چې کومه صحیح ده او کومه غلطه ده. دا کې عالم دا خبرو کې نو بیا هم څه خبره اگر که بعض علما دا وی چې عالم دې نوري ځکه چې دا خبره سنه اثر کوي په زړه کې، خو بیا هم که عالم ووري ناغه دومره غټه نقصانی خبره نه ده په نسبت د دې چې عوام اوري. نو عوامو کې دا صلاحیت دومره نشته چې دوی د حق او د باطل په منځ کې فرق وکړي. بل چې عالم کړي یو مسله بیانې کغه هر فرقه والے هر مسلک والے نو د خودي شنه بیانې چې بس بیان کړي دی به د خولي کوي خسته کوي به د دې پر بدلایل بیانې خپ زور او شور سره بلګي چیلنجونه به ور کوي هر څه کوي، خو په غیبه دی بیا عالم پويږي چې دا خبره په کومه درجه کې دي، د سیدی کړي د ثابت دی او کنه. نو دا اهمه مسله دا غي طرف ته اشاره وشو. زمونږ د سیرت بیانولو مقصد دا دی چې مونږه په دې کې عقیده، عمل، عبادت، عادت، آداب هر څه به کې زده کو. صرف دا یو قصه بیانول نه دي، صرف سیرت دې نه دی بیانول چې بس شي او سنو شي. د هر خبرې نه به الله په توفیق سره فائدہ او بس هغه بیانو. الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي.
ما دا خبر تاسو ته بیان کړی و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعات صرف دې لپاره نه چې بدی کې منځونه وکړو، دې کې به منځونه کېدو، په دې کې به شورا و مشوره به و، په دې کې به د غریبانو سره مرستې وي، په دې کې به مجاهدین تیارول کېدو، په دې کې به هر قسم خبر راتله چې د دین سره تعلق ساتي. او په دې کې بعض غریبانان اوسیدوم چې هغه ته څه ویل کی اهل صفه، او دغه تفصیل به تر کیسه بعد بیان کوم ان شاء الله. په دغه ورځو کې د هجرت په دې ابتدا کې بانګ او اذان مشروع شو. مخکې بانګ او اذان دا نو هغه आवाज چې تاسو یوري 15 ټیمه، هغه خوږ आवाज چې هغه زړه ته سکون رسي. بعض مسلې چې هغه د اذان سره تعلق ساتي، بعض او که څوک تفصیل اورېدو غواړي نو هغې لپاره به تفصیلي درسونه زما واورئ، او هغې باندې ما ښه تفصیل کړی بحمد الله و توفیقه. خو بعض مسلو ته اشاره. اذان په لغت کې اعلان کولو ته وایي، یو سړي ته خبر رسولو ته وایي. واذان من الله ورسوله سورۃ توبه کې الله وایي، مطلب چې ني اعلان دی د الله طرفنا د پیغمبر د طرفنا. په سورۃ الاعراف کې الله وایي فاذن مؤذن، आवाज کون کی आवाज کو. نو دې بانک ته اذان ولې وایي؟ یعنی مطلب چې دې سړي اعلان کو، داخله کې خبر کو. او په شریعت کې اذان دې ته وایي چې اعلان کول په دې چې وخت داخل شو د منځه په مخصوص الفاظ سره، مخصوص الفاظ، یعنی هغه نه به زیات او کم نشي ویل. به دې خبره ته اشاره وکړو چې بانګ مشهور بانګ چې کوم دی او د غالبا امت په عمل له هغه بانګ دی چې بلال رضی الله عنه ویله او هغه ته نسبت کیږي، او ما کوي اقامت ته کوم چې کیږي هر جمله به یو پیر وي او بانګ غدو پیری. دا معروف او مشهور ده. بل بانګ دی د ابو محذور رضی الله عنه، او باغی کې د دې چې اشهد ان لا اله الا الله چې کله وې نو بیا یو پر به تیز وي، یو پر به پټه وي. دا مسله چې اوریدلې موږ باندې کړم مو تفصیل بیا دغه شان، او بیا اشهد ان محمد رسول الله باغ ذکر دغه شان. دغه سره به دغه اقامت ته کوم څنګه په ملک کې دغه سره بیا دغه اقامت ته حالت مسله ده چې د باندې نه مني او اقامت مني. نو په کار دی چې په ټولو باندې عمل په کار دی چې کله ته د اقامت شتي دغه سره به دغه باندې غالبا حدیثونو کې او مشهور او معروف عمل هغه د کوم چې د بلال رضی الله عنه بانګو. صرف اقامت کې اوسره دغه الفاظ زیات شي قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، چې د منځه د پاره اقامت شو مونږ ودرېدو. دا دې مطلب دی. دا بانګ چې دینو دا په مکه کې نو، دا بانګ په مکه کې د هجرت نه مخکې نو، او په اولنی کال د هجرت چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو الته بیا دا مشروع شو. او داغي تفصیل په حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کې شتي، صحیح بخاری کې روایت ده چې کله مسلمانان مدینه ته رالو نو جمع کیدو با او کوشش به کو د منځه د وخت د معلومولو کوشش به کو. ليس ينادى لها، ليس ينادى لها دا غیر پر به بانګ نه ویل کېدو. بیا بل حدیث کی تفصیل دي سره یو دغه کوم دغه خبره ده. فتكلموا يوما في ذلك، نو پدې کې به خبري ور شروع کړي چې دې لپاره سهل پکار دي خلک را جمع کول، او چې ټول خلکو ته په یو ځای پته لګي چې دا وخت د سره د منځه دی، نو دوی په منځه راځي. او چې دې هر سړی خپل کوشش کوي وخت ګوري نو
کې دي چې بس پکې خطا شي نو څوک به وختي راځي او څوک به نا وخت راځي نو فقالوا لو اتخذنا ناقوسا چا به کې دا مشوره ورکړه دې کار به وکړو چې یو ټلۍ به جوړ کړو لکه څنګه ټلۍ چې د نصرانیانو ده دغوی دا طریقه ده چې د عبادت په وخت کې غټه ټلۍ ده هغه وایي نو خلک خبر شي چې د عبادت ټیم دی نو رسول صلی الله علیه وسلم چې ذالک للنصارى ده نصرانیانو عمل بچا مشورور کړ چې لو اتخذنا بوقا دې کار به وکړو چې لکه څنګه چې يهود او په بخکر کې आवाज کو خکر به راغستو او باغی کې به په تیز आवाज سره आवाज کو وې دې چې چل به وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ذالک لليهود دا خو د يهودو طریقه چاوي چې لو رفعنا نارا ور به بلو دې ټیم کې وا ور بلو نو خلق به خبريږي نو غوتی چې ذالک للمجوس دا خو د مجوسو طریقه دا مشوره کېدا او بیا خبر باندې اتفاق را نغی وی فرأ عبد الله ابن زید رؤيا عبد الله بن زید رضی الله عنه یو خوب ولید راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم بس ويا رسول الله طاف بي وانا نائم رجل زو دوم يسلنا بسراغ زما سره چې په لاس کې ناقوس هغه دکست محکمو کې ټلې ته وي ما ته وی چې د الله بنده در باندې را خرسه نه وی ما ته چې موږ خو د دې لپاره غسته دي چې بانک ته به خلک منځ ته به خلک را بولو وی چې افلا ادلك على ما هو خير من ذلك زبط يوديس عملو خم چغه دینه غوره موتی جو خوي چې الله اکبر دا بانګي وته فذكر الاذان سحر له چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه نو رسول صلی الله علیه وسلم انها لرؤيا حق دا حق رؤيا دا خوب صحیح خوب دی الله طرف نه دی خدام ثابتي نو روایتونه چې نور صحابه کرام دا خوب لیدل یوازې د نه لیدل نورم لیدل که څوک د اعتراض کوي چې دیو سړي په خوب باندې نورم لیدل بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی شوی دا د دې بانک په باره کې وته د دې خوب باندې اوس وحی شوی و نو ځکه هغه تصدیق وکړي چې انها لرؤيا حق او چې الله د دې تصدیق نه کړي نو پیغمبر تصدیق نه کوي او دې کې څوک د اعتراض نشي کولای دا پالتو اعتراض به چې دا څنګه یو صحابي خوب ولید او غینه شریعت جوړ شو نه پیغمبر ته وحی شو چې دا خوب دا حق خوب دی هغه ته رسول الله ته القي على بلال لارشو بلال رضی الله عنه دا بانګوخه فانه اندى صوتا منك هغه आवाज ستاره مزیدار او आवाज تیزون دی نو بیا غلار او بلال رضی الله عنه دغه الفاظ خو د باندې د روایت امام ترمذی امام ابو داود امام ابن ماجه نور کتابونو کې براغله نو دي چې دا بانک چې د مشروع شو مسلمانانو لپاره خدای خبره ساتي چې بانک حکم چې د فرض کفایي دی او فرض کفایي دا مطلب دی چې په هر مسلمان باندې لازم نه دی چې بعض مسلمانان په عملو کې نو د باقونه ګناه ساقط تر به ګناه نشته ها کټولي پریدي نو به ټول ګناګاری نو چې کله جمعات کې بانګ ویل شي د دې محله ولاقي ولا پر سره کافی دی نو دا فرض کفایي ده او دغه شان اقامت او کچرته یو سړی منځ کو بغیر د اذان او بغیر د اقامت نه نو منځي صحیح دی منځي صحیح دی دلته یو مسلې ته به اشاره وکړو کله دې شي چې یو نیم جمعات کې مؤذن لیټ شي یا رانش جمعات کې بانګونه ویل شي نور جمعتونه کې خوښه کې بانګونه ویل شي خلکو ووریدو او رالو نو بیا دې بازو ځین کې لري چې وس لازم دي چې بانګ بوي کې بانګ دی ونه موز نه کی نو دا خبره غلطه ده او کمزوري ده کچرته دوی موزو کو بغیر بانګ نه نو موږ یې سره صحیح دی
ځکه چې موږ اکثر مخکې وي چې اذان حکم څه دی فرض کفایي او په نور جمعتونو کې اذان شوی دی که دوی اذان وي صحیح ده کوي نه وي او مونځ دي شي وکړو نو مونځ څه دی مونځ صحیح دی وی کله چې یهودو دا بانګ واورېدو اول پیر چې دا بانګ ویل شو آواز وکړو لقد ابتدعت يا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لم نسمع به فيما مضى من الامم رسول صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکوي بدعت کو نوې کار درويستو د دې کار چې هغه مخکې امتونه جلمنګ دا نه دی ورېدلې دي دا د يهودو طریقه و چې بدغه تقلیدونو کې پراته و بخاری خلکو سکړي دا اوس پیغمبر دی اچره کوم خبره کوي خو هغه باندې عمل لازم دی ته دا خبره نه کی الله د آیت نازل کو په سورۃ المائده کې واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا او یا پیغمبر کله چې تاسو आवाज کوئ د منځ طرف ته نو دوی د خبرونه ټوغي جوړي کی هزوا ولعب او لوبي شماري خاندي پور او سبحان الله دا بانګ معمولی الفاظ دي ډیر الفاظ نه دي خو په دې کې د عقيدي مسائل دنیا شیبه کې د نفرتي د رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت مسله به کې دنه پرته ده د اسلی چې بس الفاظ دي او ختم شو هر وخت موږ د الفاظ ور زه دعوی سره د خبره کوم چې ډیر خلکو ته دي الفاظ پته نشي دي څه مطلب نو کله چې د الفاظ ویل شي الله اکبر الله اکبر الله لوی دی دغه ډېر مسلمان چې الله لوی دی لوی دی الله د مشرکانو دغه باطل معبودانو نه لوی دی الله د عبادت حقدارو ماغه دی لوی دی الله ستاده دغه کار نه کم کی چې تاسو مصروف یې لوی دی الله ستاده د دنیا نه لوی دی الله ستاده د بچونه ستاده خزینه چې ته مصروف کړي د منځله ځکه سلفو کې دي شي واقعیت مرغلي چې یو سره پکې سټکو او کاری کو هغه سټکی چې څنګه اوچت کویو الله اکبر الله اکبر आवाज وره واسټکی کې اکه سوته یو گزار دو پاتې نه الله لوی دی الله دې هر سره لوی دی چې دا خوسته ځل کې اشه الله اکبر اور خابې دې جملې ته وګوره اشهد ان لا اله الا الله زګوي ورکوم د دې خبرې چې نشتی عبادت حقدار مگر یو الله عمل پې کواسي بخله باندې وینا خو نه صرف اوریده خو نه دلته زګوي کوم او به چې مؤذن د کوم الفاظ وي ته سره مغه الفاظ وي کته مؤذن نه بخپله بیا په درګاونو دربارونو باندې پروتي نو دا هوته دروغ وي به د عقیده په تعویذونو او په منګړتو خبرو په خزعبلاتو باندې خپل عقیده جوړ کړي ته به دروغ وي اشهد ان محمد رسول الله صرف وینا نه رزله د کومینا زه گوی کوم د خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی مطلب دا شو چې دی امت کې اوسره ډیرو موچت شي خو د پیغمبر درجه ته درسي او خبر خو ته مخ کې وکړه کله پیغمبر ډیرو موچت شي خو د الله درجه ته درسي خو ته وي اشهد ان لا اله الا الله دغه ثابت شو کړه نبی دې بس دا وي چې د پیغمبر درجه ته مسوک نه رسی ک عالم دی ک امام دی ک مجتهد دی ک محدث دی ک مفسر دی ک پلار نکدي او ک هر څوک دی خود پیغمبر خبره ځان له خبره دی الفاظو کې تاسو د سوچ کړي حي علی الصلاه ډیرو ته ترجمه نه معلوم دا اعلان د الله طرف نه وراشه د منځ طرف چې الله دا خبره نشي بنلې نو ته سره الله نه امید ساتي چې ته در قامه برزوي چې زمانه طرف نه توازن کیدو حي علی الصلاه راشه منځ طرف ته موږ ته معمولی ټلیفون راشي
او زمونږ پکې فائدې نه داسې منډې وو پلاني راته ویلي راشه یو کس راته ټلیفون به وکړي راشه وایي ډوډۍ بدلته وخورې ته چې ورشي دال یې پخ کړی هغه دال دپاره موږ منډې وو ولې وایي دعوت یې را کړی څه یې کړي داسې ځان به سپاره سپا کړی خوشبو به یې لګولې ورسې پلاني موږ له دعوت را کړی چې هلته روان یو خو ورته ووایه نه شو درته بیا خفه کېږي بیا خفه کېږي نو د الله چې وایي راشه الله چې وایي راشه او ته لاړ نه شي نو بیا دې جملې ته ګوره سبحان الله حي على الفلاح راشي د کامیابی تر الله ته کامیابی وي ګوره ها دې ته الله کامیابی ویلې ده نو د یقیني کامیابی ده په دې کې ذره برابر شک نشته کوشش سره اعلان کی په کلی کې په بازار کې आवाज ولګي چې خلکو راشي د چا په تجارت کې کامیابی پکاري پیسې پکاري راشي موږ د طریقه خاوي کور کې بسوک پاتې شي د بوډاګان به مروتي د ماشومان به مزغلي خو خالق وی یقیني کامیابی لراشي ته زمانه کمبل برابر کیو سملی نو دا تبین شو په سحر کې رته دامو وی الصلاة خير من النوم منز غره خوبنا به ته پوه نشو او چې کله موبایل وکړنګي د مزدوري لپاره والله کې د پړی مواچول کړه ټینګي کې زمانه نوم به بدل کی پړوم نه ټینګي پړو ټیکدار سیف جیلان دی ولاړ انتظار کوي سنن ټیکدار سیف ته ولاړ شو نن نشم درته نه بیا خپکی بیا قصه ټول ورانی او الله خبره چې ونه مونږ نو قصه نو ورانی او د دنیا او د آخرت قصه دی ورانی ټیکدار سیف بخپشي بل الله پیدا کی بل با الله پیدا کی دې کې مزدوري ختمه یو بل ځکه به کو څه خبره شو خدای الله خبره چې ونه منله پیغمبر خبره دی ونه منله دنیا دې مو بیلله ها آخرت دې مو بیل ولیا ذو بالله الله دې موږ ساتي ځلې تفصیل کې نظم بیا ورانه خبره بل چې دوک دلاله شي خو دغه مختصر باز فواید او معنی په دې کې پرتی دي ختميږي په دې باندې لا اله الا الله دې سیمه ویل کېږي چې اول پیر چې بانګ ویل شوی دی نو هغه جبرئیل علیہ السلام ویلو په دنیا کې د دنیا په اسمان کې جبرئیل علیہ السلام د بانګ ویلو د دنیا په اسمان کې نو عمر رضی الله عنه او بلال رضی الله عنه د بانګ اوریدل نو بس منډې کړې دوانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایو نو چې کله بلال رضی الله عنه ورسېدو پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې نو هغه ته سبقك بها عمر ته مخکې عمر راغله ورته ویلي به دا فائدې ته د ساتي د مخې تراله او ذهن ته مراله چې د جمعې د منځ لپاره دو بانګونه ویل کیږي دا مشهور ده نن سبا اکثر عمل د مسلمانانو هغه دقه دی او دا د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و په صحیح بخاری کې دا روایت ته صاحب ابن یزید وی چې دا بانګ چې دنو یو بانګ د جمعې په ورځ کله چې به امام کېناستو په کوم ځای باندې په منبر باندې نو بانګ به ویل کېږي د رسول صلی په زمانه کې او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان بيجي كلا خلافة عثمان رضي الله عنه راغب او خلق ديرش امر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث عثمان رضي الله عنه داوج دريم بانواي سويم دريم كدويم دريم شريك خطبه باندې دې کې اقامت وسره مشمار شوی لکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم بین کل اذانین صلات د هر دو بانګونو په منځ کې مونږ دي دو بانګونو مراد دلته سره بانګ او اقامت دې په منځ کې دوه رکعاته کوا د هر منځ لپاره چې بانګ ویل شي ماسختن ماخام ماسپخین مازیګر نو اقامت او د بانګ په منځ کې دوه رکعاته کوا فاذن به على الزوراء
زورا بازار کې علاقه کې ودا بنګ ویل کېدو نو به دغه طریقه شو نن سبا د علماو د دې په منځ کې داوی په منځ کې اختلاف ته په دې مسله باندې هر مسله کې چې اختلاف راشي نو دغه تحقیق کوي په سړی سینه باندې خبر اوري اصل ځل خبرې مو ولې بازوی تو ګورو دوی دغه ته بدعت وي بانک ته د عثمان رضی طریقې ته بدعت وي او هغه چې کوم دي ابل فریق هغه دوی ته وي تاسو د عثمان رضی طریقې کوي او دا غنه خونیشته دغه نشته او هر طرف ته دویم چې د سرکی شنکی او دام سرکی شنکی او مسله باندې دوه نه رسیدلی مسله دي سیده مختصر کم علما چې دا وی چې د بانک ته ضرورت نشتی دا وی خبر په خپل ځای صحیح ده هغه دا وی مخکې و د رسول الله زمانه کې نو عمر بن خطاب نو ابو بکر صدیق نو ولی نو ضرورت نو ضرورت چې راغی بانک زیات شو نو منګه په عثمان رضی الله عنه باندې رد نکوه نه د الله کی چې موږ به باندې رد وکړو خود مردا که ضرورت نه نو به نه وایو که ضرورت راغی به وایو دا خبره به خپل صحیح بل هغه کویم د قشان په بازار کې وي نو ته جمعات کې دی وي او بل دیم جمعات کې وي څه پیدا بل خبره هغه دا کوي چې نن سبا سپیکری دي غړې دي ټیم پیسونه دي موبایل دي نو د منځ وخت معلومي کې نه معلومي او وخت خو دې سوچي خلک په بازارونو کې مصروف او وخت به دې نه معلومېدو خلک په بازار کې د جمعې بانک به ویل شو خلک ډیر شي ناغه چې به لامبل به غسل به ګوزام به ترونو هغه خطبه به تلیو نو دوی د خپل خبره په خپل ځمانه صحیح ده ابل طرف ته علما دا وی چې نه د عثمان د طریقه ده او بس په دې عمل رواني په دې عمل رواني چې هغه به زیادت تا کړی د رسول سموي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين بعدي چې زماله مضبوطه رواني چې ولار د خلفای راشدین نو موږ په دې عمل کوو حاصل نتیجه ده چې کوم علم په کوم خبر باندې زړه مطمئني باغې دې عمل کوي او یو بل ته دې بدرد نه وي یو علاقه کې د جمعې د پاره دو بانګونه ویل کیږي بس صحیح عمل دې بکې د عثمان رضی په طریقه دي او چې موږ بس دغه صحیح جنګجوړي ته ضرورت نشته او نه مناظرو ته ضرورت شته یو علاقه کې وی علماء محققین علماء جنا ضرورت نشته وي دغه د عثمان طریقه رضی الله عنه چې عثمان رضی ورید چې ضرورت و بانګي شروع ضرورت نو غم نه شروع کو اوس استاد خبره صحیح خبري مجالي کنه مجال شریعت کې دنه نو باقي جنگونو جوړول ته ضرورت نشته الحمدلله زما خپل ځاني د نظریه ده او د ملګروم دي چې نظریه جوړوم چې ځان دیسی کا چې خلک ستاسو د دعوت نه او د علم نه او د دینداري نه متاثر خرش پرش مکیه الحمدلله دا ټول مسلمانان زمونږ دي او کچا کې څه غلطي و نو دا غیب ول اصلاح کو او که په من کې غلطي و نو زمونږ د غلطي به اصلاح کوي دا دعوت او منهج دی د اهل حدیثو او څوک چې د دې خلاف ناغه به د اهل حدیثو په منهج نه پوښي هغه به د اهل حدیثو په منهج نه پوښي اباز د شي ردونو ته خوشالي کله ځدی سي په درس کې ردونه ډیرو کم کنه اندازه لګوم د ملګرو و دې چروته کې په دغه ورس اصلاح ته ضرورت ده څه ته ضرورت ده اصلاح ته په کلی طریقه ردوکا په کله مخامخ سره ضرورت زمونږ روري موږ د انسان قربانو دا مسله ستا خطا او که زما د خطا ته به ما پوکه زه خپل پریدم خدای له چې د تقریر وکاو د خلې دی پشم رواني او دا بدعتيان او دا گمراه او دا کافران بازو ریاذ بالله او دا مشرکان او دا خبيثان او دا پلیتان او دا دیسی او دا دیسی او دا دیسی بیچاره شي کورته مری خو بالکل आवाज نه شي نه مني حق وي سوق نه مني دا حق متزله چبلارو کومه طریقه چې ستاده دا حق سوق نه مني د پیغمبر د سیرت بیانول یو دا
وجه دا چې موږ د خلکو ته وخایو چې د پیغمبر دعوت څنګه و، د پیغمبر اخلاق څنګه و، څنګه هغه د قیادت کړی دی د دنیا، اسی خو نه دی کړی دا قیادت. ما تاسو ته د سیرت شروع کولو په اوله کې ویل چې صحابه کرام په منځ کې څنګه دښمنیان دي، څنګه خلکو ده د دې خلکو راټینګول ګوره چې حکمت سره نه والله کې راټینګي کی، چې حکمت سره نه نو والله کې راټینګي کی. نو ځکه دا اوستا مسله شو چې اذان دویم شتي او کنيشتي دا بعض دیگه مناظری و بدعتی و تدعی و غدعی دا غلطه طریقه ده. لکه اوس مسئله ده سه چې د رکون روچت چې لاس و پسکینه کې که سیده بینیسی د علماء اختلاف هر علم خپل دلایل بیانی، خو مسئله ده دی خو نه چې بل ته بدعتی وي او ابسې کنځلې کې او ته بدی ردی. دا ټول زمونږ څه دي، زمونږ رونه دي، زمونږ د زړه سرونه دي، زمونږ ذمہواری د دوی اصلاح کول دي، نه دا چې د دوی زغلول دي د الله د کورونو لا، او نه زمونږ کار شتي د مرداباد او زنداباد سره. ما دې سره کار نشته، کینه ما سره صحیح طریقه ته بیانوم، غلط ته بیانوم، صحیح ته ویم چې وې منه، غلط ته ویم چې پرې دا دې ته دعوت نو دعوت ورسته دعوت خکری او نو مغستو ته ضرورت. رسول صلی الله علیه وسلم بکله کله خبره ولیده منبر ته وخته ما بال اقوام سی چل ویلا باز خلق دا کار کوي، بازو کې باغ ناس مخامخ بناس خدای غنوم به ناغست چې نو موالی بیا د پزت کې ودري خلکو ته دی و شرمو، خلکو ته دی ښکار. نو په دې کې د حکمت نه کار لري، الله دې به موږ پوه. دا باز مسلې چې تعلق ساتي د سره د اذان سره او په وخت کې بلال رضی الله عنه باندې وي سبحان الله غچ بروخه تو کنه او کې اذانونه بروي دا بانک به د مدینه به شي او خو زیاده غیر بانک سره خسته بانک به او د الله سبحانه وتعالى نعمت په موږ باندې ده چې موږ له دې ملک را کړی دی، کاغه زموږ خپل ملک دی او کاغه دا ملک ته سعودي عرب چې موږ پکې الحمدلله باندې جمعتونه بکشتي منځونه بکې الحمدلله والله د مسلمانانو ملکونه خاد او آباد لري همیشه. بل کار رسول صلی الله علیه وسلم داو کو چې رورولي قائم کړه د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې. دیږي کوم تفصیل کو ما دا خبر مخکې ذکر کړی و چې کله مهاجرین رالو مدینه ته، نو مدینه کې اوس او خزرج ول اوسید. د دې د لاسه چې مسلمانان دلته رالو مشرکین د بهر نه کوشش وکړو، د غوی اقتصادي حالت خپل څه شو ام کمزوري شو. خو اوس دې له سهل راويست غواړي کنه چې دا دومره خلق را جمع شو او د مهاجرین رالو، نو سبق اوس او د دوی کورونه نشته، د دوی مال نشته، د دوی تجارت نشته، دلته څوک دومره پیژني نه، او نه دوی د کجورو په دې تجارت کې او په دې کاروبار کې تجربه شته، ځکه چې دا خو مدینه کې د مکه کې ونشته. نو نږدې حل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورورولي قائم کړه د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې. انما المؤمنون اخوه. بعض سیرتونو ولدا خبره لیکي چې د رورولي یو پر په مکه کې قائم شوی ده او بیا په مدینه کې، خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او بعض نور دي علماء هغه د دې انکار کړی دی، وینا د په مدینه کې اول پر قائم شوی د مهاجرین او انصارو په منځ کې. خو امام ابن حجر رحمه الله ډیره خسته خبره کړې ده، والله دا ټول وبخ. امام ابن حجر رحمه الله د ناشنا امام تیر شوی د امت کې چې الله مله موخره کړه، خدا به ډیر وخت غواړي. یجمن چې د سیرت شروع کړي د مدخکاری د یو لسمه میاشته کې یو لسمه او چې رسوا امام ابن حجر وخته نو ډیر وخت بلګي، والله یو تم ورس والله دې جون راکې مونږ له وګت د دین د پاره. دې ځکه خبره ده
شیخ القرآن عبدالسلام الرستمی رحمه الله هغه د صحیح بخاری شرح کوله نو دغه شرح امام ابن حجر کړی ده فتح الباری او د دې شرح کړی چې علماء وی لا هجرت بعد الفتح د فتح الباری بعد هجرت نشته یعنی بل کتاب تتله نشته دا شیخ رحم الله چې کړه د مسائل بیانول د څومره جوړ انسان دی کوم خبره چې تاسو کومه دا غیر ممتاز اندازه ولګول نو شیخ رحم الله امام ابن حجر دا وی بیا غلش ابن حجر لکه زوی د شي د ګټي ابن حجر زوی د ګټي نو شیخ رحم الله وی دا پرشتیا د ګټي زوی زګي د سره چې کوم علم دی نو دا علم دلته په ګټه کې چې لیکلې او په ګټه چې کله وت راشي او پای کې دنه لیکلو کې هغه نه ختمي کی امام ابن حجر رحم الله وینا په مکه کې رورولي قائم شوی ده په مدینه کې قائم شوی د مدینه د خطول منی چې مهاجرین کمزوري مدینه والا زور ورو مالی او کورونو واضح خدا وسره نه منی د نور علماء مکه کې رورولي د څه ضرورت ته قائم ولود نو جواب دا غي دا کړي ورورولي لازم خو چې دې سبا قائمي ته هجرت کې ته ولاړ شي په مکه کې بعض مسلمانان کمزوري او بعض زورورو نو رسول صلی الله علیه وسلم د هر زورور سره یو کمزور ورور چې ته د خرچې د حفاظت د دې بخیال ساتي سبحان الله دې سره هغه اقوال او نصوص را جمع کړي د وزلتم دا خبره پریوسی نور ولي سو پر قائم شوی دا تو پیری یو پر مکه کې بل بیر مدینه کې مکه غوازه شو پوه شي وکړه مهاجرین خپل منځ کې ده خو زورور او کمزور مدینه کې سره مهاجری او انصاری په دې طریقه سره چې دینو الته رورولي قائم شو ها د مدینه حال خدغه دی چې الته اکثر چې کم مالونو یا تجارتونو هغه د زراعت تلاسو د کجورو د باغونو د لاسو او ماته سره اکثر مخکې وی چې مکی ولا بدی باندې نه پویدو مکی ولا بدی باندې نه پویدو دا غي د لاسه هغه ته د مشکل راغی انصار سجلو کو سبحان الله دا ناشنا خلک رسول الله سلام چې څنګه دا وی چې هر مهاجری او انصاری ضروري او دا تقریبا 90 کسانو ټول یا ته 90 کسانو وای نو 15 انصاریان او 15 مهاجرین یو د بل سره ورور کو او د اسلام په اوله کې دا و چې په میراث کې به حصہ ماخلي په میراث کې ما حصہ اخلي انصاری مرشو نو مهاجری ته حصہ ملوي بیا الله سبحانه وتعالى دا خبره منسوخ کړه په قران کې او هغه تفسیر په درسونو کې مونږه واضح کړی به دا څه کړه منسوخ کړه استحباب پاتې شو استحباب مطلب څه یعنی غوړه دا چې په میراث کې صحیح دي سم یو ورور او مرګري لور کې غوړه دا خو لازم نه ده او په اوله کې سوا لازم بدلې سور کې یعنی دومره مضبوطه رورولي قائم شو دی په منځ کې او دا هغه قوم دی انصار چې دوی څومره صفاتو کې کم دي رسول صلی الله علیه وسلم اعلان کوي دستا سورونه دی یا رسول الله نیمه زمکه زمنګ او نیمه زمنګ نیمه د دوی مهاجرین رالو پر رسول الله یا رسول الله دوی نیمه زمکه راکې هم خو د کجورو به طریقه نه پوي زمکه به شړی شي او هر صبرنه ګډ وډ شي هر رسول الله سید دوی په دې هغه میوه کې او مال کې شریک کوي پس کې شریک کوي حاصل مال پای کې شریک کوي او یا رسول الله سید دې سی وکړه او کله چې د مهاجرین رالو مدینه ته د اکرام ولید خپل او د عزت رالو پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وی یا رسول الله ما رأينا قوما احسن مواساة في قليل ولا احسن بدلا من كثير منهم لقد كفونا المؤنة واشركونا في المهنة یا رسول الله دوی په قوم موږ نه دی سناشنا قوم دي هغه تکلیف په ځان واغستو د ونه واغ ساتل او د باغونو او دوی چې په میوه کې
او په پیسو کې به تاسو شریک وی رسول الله یریګو چې د اجر خو ټول دی واغستو اجر ټول مدینه ولا وګټو دي چې صحابه کرام په ځل کې یو جذبه و د اجر سوچ وکړي پلانو زمانه مخ کې شو څنګه چې موږ سوچ کوو چې پلاني خطبه کورونه جوړ کړو زما سم دي یو دې پلاني سره دوه ګاډي ما سره یو دې او پلانې تنخواه سلور زره لې زره لې زموږ د سوچ نه غوي بده سوچ پلاني حاجر ډیر وګټو نو دی رالو پر رسول سلام پس رسول سلام ته وی نو به یو طریقې زده کوي هغه څه طریقه یا رسول الله د دوی د پاره دعاګانې غواړي د دوی لپاره دعاګانې غواړي د دې شوله کې تاسو چې د دوی د خوب بدله ورکوي امام بیهقی په شعب الایمان کې دا روایت راوړی الله دې قوم تذکرہ په قران کې کړی ده سورة الحشر كالله سبحانه وتعالى وي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هغه مؤمنان چې د مخکینه د غوی په مدینه کې کورونه وو صفات د غوی ووره يحبون من هاجر إليهم او نه صفات ځای چې څوک د دوی طرف ته لاړ شي دوی سره محبت ډېر کوي د اسلام هغه تربیت ته چې موږ لرا کړو او باغې په سی بیا د پښتو تربیت هم دی چې موږ لرا کړو نو کوم سړی چې دا صفت نه نو د کې د اسلام هغه تربیت هم نشتی او د پښتو هغه تور طریقه ته نه معلومه دا زموږ طریقه ده الحمدلله چې څوک دی خو راشي کله هر څنګه یې ته بر د مبارک خبري موریدلی دا به خسړم نه خو چې راغی بیا راغی او باز دي شي چې انسان ته حیران شي الله دې د صفت په موږ ټول مسلمانانو کې پیدا کی کوم چې به انصارو کې يحبون من هاجر الیه دویم صفت ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا او کدی مهاجرین له سور کړي کی سور ته ملاوي دوی زونه په نخه پکی دا ډیر ګران کار دی اوس دا ولنه بیا هم لګا سان دی خدا څه دی دا ډیر ګران دی زما کور زما وطن زما ملک او زما په مال کې ته شریک او زه دې خیر ساتم زه دې هر څه کومه ته تقریبا یو شی زیات ملاوي او په دې باندې دې زه صبر کومه دې کې شک نشي دا غټ ایمان واړي او د ایمانو د مدینه والو سره نو دریم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة او نور له ترجیح ورکې په ځان باندې اگر کې دوی وږي ان شاء الله زه به تاسو سو واقعات بیان کوم د دې ورولې یو څو نمونه تاسو به حیران شئ چې څنګه دوی بل ترجیح ورکول په ځان باندې الله ولا صور کو بدلک الله ولا دغور کو تذکرہ په قران کې وشو د قران ولیکي قیامت پورې دول الله ورکو الله ج رضی شو رضی الله عنهم جنتونه ولا ورکو پیغمبر ولدي شي ورکو چې دغوی بغزمه کې خښ شو پیغمبر ولدي شي ورکو چې لمنډه دغوی بغزمه کې خښ شو مکه ته واپس لامنه الکه هو د مکه و د مهاجرینو نه خود انصار او اوچت اخلاق او اوچت خوی او غدین او ایمان د غزیته خبر را ورسول چې پیغمبر دغه سره پاتې شو زما نصیحت ته ټول خپل ورونو ته کوم چې د پاکستان دی کچته زمو ملک ته څوک مهاجر راشي د افغانستان نه یا بعض مهاجر د انډیا نه یا بعض مهاجرین چې په ملک د بنگلاديش نه نو دغه سره ښه اخلاق او غوی ته زړه پراخه ساتل او سینه پراخه ساتل د مؤمن شان دی د مؤمن شان دی الله سبحانه وتعالى د صفات په موږ ټولو کې پیدا کړي ناشنا واقعا امام بخاری رحم الله راوړي وای چې کله مهاجرین رالو
مدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد. رسول سم عبد الرحمن او سعد بن الربيع د دمانه رونه کړو. سعد بن الربيع د مدینه دی او عبد الرحمن د کوم ځای دی؟ مکه. د کوم عبد الرحمن دی؟ عبد الرحمن بن عوف. او د دې سیرت ته به مختصر اشاره کوم د الله په توفیق سره ان شاء الله. وی دی سعد بن الربيع چې کله عبد الرحمن کور ته بوته وته وی اني اکثر الانصار مالا، برشا مؤمنان وی ټول نزیات مال ما سره دي په انصارو کې. زمونږ هغه چې د ټمټمه ته ګاډي اغستې هغه پټي را پټي وی سو کې نظر نه کی، سو کې نظر نه کی. دا خو د ګمان دی په مسلمانانو باندې. وی ټول نزیات مال ما سره دي. نو دې کار کوو چې نیم زما او نیم ستا، نیم زما نیم ستا. دسی ایمان ولا بیا دسی مور ما ته وخی چې هغه دسی بچی راوړي چې نیم زما او نیم ستا. شتي دسی مور پیدا بشي دسی مور نه. دغه اوچتو زنانو په خېټه کې دغه اوچت الکان پیدا شي. دا قصې دي اوس، دا واقعي دي، دا سیرت دی بس. خو دسی نیم زما او نیم ستا. او حال دا دی چې په مسلمان باندې سخت دی فیسبوک باندې ویډیو جوړي. څه جوړي؟ ویډیو. دې زمانه کې به ته پیدا کې نیم زما او نیم ستا. دویمه خبره ولی امرأتان، او زما دوه ښځې دي. نو داسې کار وکړه چې ته دواړه وې نه. کمه ستا خوښه شوه سمیها لي، نوم یې راته ووایه اطلقها، زه به یې طلاقه کړم. فإذا قضت عدتها، کله چې عدت ختم شي فتزوجها، ته ورسره واده وکړه. دا خبره ته په هغه وخت کې کړې وه چې حجاب لا لازم شوی نه دی. حجاب مسله به وروسته راځي. دا خو هغه ابتدایي حالات دي د مدني دور. او ته وی داسې کار وکړه چې دا ښځې وګوره چې کومه ستا خوښه شو هغه ستا، او دا بله ما ته پاتې هغه طلاق یې کړم چې عدت پوره شو بس بیا واده ورسره وکړه. هغه ورته بارک الله لك في أهلك ومالك، الله دې ستا په مال او په اهل کې برکت واچي. اوچت خلک خو دام دي، خو مخامخ هم اوچت خلک دي که نه. اوس که زموږ په زمانه کې چا ته ووایو معمولي ست یې وکړو نو څوک مخ نه اړوي. ځکه ما تاسو ته واقعه بیان کړې وه. یو غریب سوال کوو، یو کس ته لاس نیولی، هغه له څه ورنه کړو. وی این هؤلاء، کم ځای دي هغه خلک؟ هغه ته کم؟ وی دغه دي که نه، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کم ځای کې دي هغه؟ هغه ته په جواب کې وی ذهبوا مع الذین لا يسألون الناس إلحافا. اتلی دا غوی سره چې خلکو نه به څه نه غوښتو. سم جواب یې ورکړو. هغه هم د هغوی سره قبر ته تللی دي، یو ځای تللی ټول وي. نو طرفینو ته داسې برابر دي. که دوی څه ورکوي خو هغو دا هم لري عزتمن خلک دي، درانه خپل کوشش کوي. نه موږ به خپل کار کوو. نو کله کله یو سړی یو جانب ته نصیحت کوي او بل جانب پرېږدي چې بل طرف ته مو ګوره که نه، د هغه طرف نه رد عمل څه دی. په لاهور کې زه د یو عالم سره مېلمه شوی وم. نو هغه د بعضو ملګرو نه تپوس وکړه. د پنجاب ډېر مشهور او تکړه عالم دی، الله دې ورله برکتي ژوند ورکړي. هغه نه تپوس وکړه، د هغه بعضو نه وي روټۍ به خورو که؟ ما ورسره وخندل. ما شیخ ابراهیم علیه السلام ګوره فما لبث ان جاء بعجل حنيذ، الله وخت نو تیر شو هغه خیر او ورید کړي و. د علماء غصم ذهني به چې غټ علما ما ته وی خند هغه ملمنو ولم لاس نو ور وړي دوی لکه بیره وېستنو ایس وکي بده پاتې کی ناغه دغه ملمنو وې سملمانو. سید ابراهیم علیه السلام یو چت انسان دی، مخامخهم وجد خلق ناشت. نو دا عبد الرحمن بن عوف هم سوکته کنه،
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابو محمد د كنيت عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحرث ابن زهرة القرشي قريشو کېو ده او د پوخا اسلام قبول کړي که تاسو ته یادي ما ذکر کړی د بازو کسانو نمونه اتم انسان چې اسلام قبول کړي د عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه اتم انسان اسلام کې ننوتون کې هغه څوک دی عبد الرحمن بن عوف د اتیان ولا قصه چې راتله د غینه لس کاله بعد دی پیدا شوی نو دین واځي چې پیغمبر نه څوک کاله کشر دی لس کاله دی کشر دی او دوه هجرتونه کړی دي حبشه تم تللی او بیا دغه تم راغله مدینه تم راغله عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو شپږ کسان مقرر کړو اصحاب الشورى په پتا سو کې یو سړی شي خلیفہ شي یو په عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه عبد الرحمن بن عوف هغه انسان دی چې د بدر په غزا کې او په ټولو غزاګانو کې دی شریک شوی او د بدن ډېر دنګ انسان ډېر دنګ انسان او رنگي سپینو سپین سور رنگیو او مخ ډېر خيستو او غټه ګیره وا ګیره غناوه او ګیره چې سپینه شي د سر وختنو هغه رنگ ول نه بدل واقعا سپینو او دا غاخونه وګدو غاخونه خصوصا د غاړو ده دا وګدو ډېر او دا ولي غړټ ولیو او د الله په لار کې دا دوه غاخونه ولیدلی مو دوه غاخونه د مخې ته دا نو د الله په لار کې ولیدلی جهاد کې او ګډو مو او ګډ دی راسو چې د احد په غزا کې تقریبا 60 گزاره په دمه د تورو لګیدلی دا غي درسه بده ګډ ګرځي ګړک سیرت کې راځي عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه چې وکړه وخاندل او دغه دوغه خونه زیب ښکار شونه دغه حسن ته پوس موږ سمره خپل وښکارید چې د ایمان غ نور او بیا دوغه خونه په جهاد کې ولیدلی الله په لار کې ولیدلی شام کې شيخه خولي ګډه مت ښکاري خو هغه چې وکړه وخاندل دغه زیب ښکار شو نو خلکو به دغه صفت د دې د لاسه کو عبد الرحمن بن عوف چې وخاندي او دغه دوغه خونه غزي چې ښکار شي نو سړی چې کته مو ته په مخ او دغه جهاد کې د گزارونو د لاسه ګوت شوی مو په خو باندې لګ عبد الرحمن بن عوف هغه انسان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امین فی اهل السماء وامین فی اهل الارض امانتګر انسان دی پزمکو والو کیم او اسمان ولیم پیژنې التم دی مشهور دی په دې باندې ملائکه پیژنې چې دا امانتګر انسان او دا ته یو ناشنا فائدې ذکر کوم کې دي شته واستبه اکثر مرګرو ته نه معلوم دا خو مشهور دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شاته موږ کړي خدا اوس یاد کړي عبد الرحمن بن عوف په سیم شاته یو رکعت کړي یو رکعت د سحر په منځ کې او د تبوک د غزا هغه واقع دا فائدې ده ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د په امامتۍ کې موږ کړي دا څومره اوچت انسان عبد الرحمن بن عوف د او د خالد بن الولید رضی الله عنه په منځ کې سلک دي سورانه راغلو دا صحابه کرامو انسانانو منځ کې به کله کله خفقان راتو یو بل نه خپشیو نو خالد بن الولید رضی الله عنه ته خبرې کړي رسول صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیده وته وی پرې دی زماده ملګری ماته پرې دی الله می دې قسمی وای کتا سو د جبل احد غرم رسره د الله په لار کې ور کوي او دې نیم چوم ور کې ستاسو غرم رسره دې نیم چوم ته نه راشي په روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یا خالد وی لا تؤذي رجلا من اهل البدر دا سره متنګو دا بدر والو کې ته دې سره تنګي خالد رضی الله عنه ته چې یا رسول الله دوی ماته دا خبره کړې د خپل مسله بیان کړ نو رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تؤذو خالد متنګوي ولی فانه سيف من سيوف الله دا الله بترو کې او تور
نو د سره د رسول سم خاص محبت. سبحان الله د پیغمبر نه دا حدیث اوریدلو چې څوک زما د کور ولو حفاظتو کی زمانه بعد نو دا رښتینی او نیک عمل انسان دی. نو د رسول سم د وفات نه بعد وخت په وخت به د رسول سم د بیبیانو کور دراتو، وخت په وخت د غوی خرچه د غوی حج ته سفر په خپل بو سره تو د ټوله خرچه چې سو دا به کول. یو ورځ ثم الاول ورکو امهات المؤمنین رضی الله عنهن اقول ورکو نو د عائشه رضی الله عنها دخلین وته سقاه الله من السلسبيل الذي يدل السلسبيل چینی غوبوله په جنت کې ول الله ورکی چې دې زمونږ دومره خیال ساتي. اور تاجر صخ مالدار انسان کله چې دته د غوی دا سعد بن الربيع چې دې څه کوینا الله دې ستاسو مال کې بچو کې برکت واچي. اين سوقكم ساسو بازار کم ځکې دی وی هغه ته بازار خو د بنو قینقاع د يهودو بازار غټ. نو په دغه اولنی ورځ چې راغی نو د ځان سره غوړی او څه سامان راغستو دی ګټلی په اولنی ورځ او بیا پکې دی گیا شو لګیا شو. یو ورځ راغی پر رسول سم پسې دي سي رنگونته کې پیلګې دلو د خوشبو. رسول صلی الله علیه وسلم دا سيدي عبد الرحمن یا رسول الله تزوجت واده مې وکړ تجارت کې لګي پیسې ګټلې واده وکړ. رسول الله ته مہر دې څومره ورکو وی دا کجوري د دانه نه دې امر مې ورکو سره زر مې ورکو تقریبا توله دې وته و وی دا مہر وکړ. رسول الله ته ولیمه وکړ ولو بشات اگر کې یو ګډه لري ولیمه وکړ خوشالي موقع ولیمه وکړ. دغه نه روان شو دومره مالدار شو چې په صحابه کرامو کې چې کوم مالدار صحابه کرام دي او یو دادي عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه بس سیرتونه کې راځي وي چې خوره به راوغسته خوره بازار کې به خرڅول هغه به خلکو واغسته. تو برکت الله دې په تجارت کې اچوله. او یو پیر پر رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه او رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي صدقه ورکي ضرورت ته ويا رسول الله نیم مال د الله لپاره نیم مال څومره مال نیم مال د الله لپاره بس وخت بعد راغی نو سلويخ زره دینار راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا سوخت بعد راغی نو 1500 اسونه راوستیو. رسول الله عبد الرحمن دا وی مجاهدین لپاره یا رسول الله 1500 اسونه د دې الله په لار کې ورکړي. او امام بخاری رحمه الله دا روایت راوړل چې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه دا وصیت کړو چې هر سړی چې د بدر په غزا کې شریک شوی او وشتي ژوندې دی د به هر میاش ز 400 دینار ورکوم. هر میاش به 400 دینار ز ورکوم چې بدر کې شریک شوی. او بیا د رسول سم بیبیانو د پارم د قشن وصیت کو چې دوی لبم زهره مجدوم دوم ورکوم د لازم دي. په روایت کې دا راځي چې یو پیر په مدینه کې شور شو سم شور شو. نو عائشه رضی الله عنها معلومات وکړو دا سې چې له هغه ته وی د شام نه د سوریه د طرف نه د قافله راغلي ده او سامان د خوراک راوړل د عبدالرحمن بن عوف ته پاره دي. وی د څومره قافله دي چې دومره شور وی وسو خاندي سو خاندي وسو خان. دا مدینه کې چې ولړ ته ځوان د زور ټوله بډه کی خلک ټول را منډي کړو سامانونه اخلو چې مدینه کې دې لګا غربت راغله چاوي دومره بدر کو چاوي دومره بدر کو د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مهلا غلی شي لک پارام هغه ته ابو محمد سودا په سو خرسه وې دا ټول ستاسو د پاره د الله د رضا د پاره وځي. هغه وسو خان مدینه کې ټول باندې تقسیم کړ دا ټول وې ستاسو د پاره دیو نم پیسې نه له وسو خان د الله د پاره په ټیم ور کړی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سیرت خو ناشنا سیرت ما بیان کړی دا غووري تفصیلی سیرت ما بیان کړی دی کچته موقع ته ملو شنو الحمدلله ملګرو سره په نیټ باندې هر ځکه ملوي نو هغه ګوري د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سیرت التم تفصیلی سیرت بیان کړي.
کله چې وفات کېدون هغه 22 هجری و هجری تاریخ او خلافت عثمان رضی الله عنه او 15 کالو په عمر کې وفات شوه او شاته چې د څومره مال پرې خو دی نو هغه بعضو کتابونو کې دي تقدیر راځي تقدیری چې 3 ملیونه او 2 لک دینار د نشاته پاتې شي 3 ملیونه 2 لک ریالونه نه ډالر نه ګوره او نه پوندونه دینار او کې دینار درهم د سرو زرو سپینو زرو د دې شاته پاتې شي او زرو خان ته پاتې شي په میراث کې 3 زره ګډي بيزي ته پاتې شي او سلتي اسونه پاتې شي د ټول دنه پاتې شي دا الله د په مال کې د برکت چې څومره چول زره صدل اسو ها د دین د لاسو او دا قانونیت ساتي چې څومره د الله په دین باندې لګي دومره به الله تعالی درکای دا شي اشاره مو کړی چې لکه جذبه زمونږ هم راډی راشي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سیرت وور نو د مال د ډیرولو او طریقه الله په لار کې مال لګول او چې څومره ولا غوټي ورکه رسول صلی الله حدیث ته کنه وي غوټه مور کوا ګینه الله به غوټه ورکی غوټه مور کوا الله به غوټه ورکی څه مطلب الله به غوټه ورکی ها رزق به باندې تنکی غوټه مور کوا مال الله به باندې رزق تنکی او دا غوټو ولا اکثر دي چې خوار ګرځي خیر نه کنه غوټو ولا اکثر خوار ګرځي دغه دوله غوټه ور کړی سبحان الله دا انصارو دي چې دا ربط ګوره د عقیده جوړ شو ګوره ها د عقیده دومره مضبوط ربط چې نه دلته د نسب رشتہ ده نه د زمکی رشتہ ده نه د ملک رشتہ ده د رشتہ د سیشي ده ها د عقیده رشتہ ده ابو عبیده رضی الله عنه چې کله خپل پلاری ولیدو د بدر په جنگ کې چې هغه د مشرکین په صف کې ولاړل نه خپل پلاری په خپل قتل کړي سدلاسه عقیده دلاسه چې د پلار عقیده د کفر او د شرکی او د کفر مرسته کې د مسلمانانو په خلاف انجام بيدای اگر کپلار ده دغه ټول زوره خبره هغه عقیده ده دغه شان ابو حذیفه رضی الله عنه پلار دغه مشرک او چې کله مړ شو نو په خپل راخ کودو او د بدر د غزا نه بعد چې کویت د مشرکان غزارل نه خپل پلار به کې مغزار کو مصعب رضی الله عنه دا غرور ابو عزیز ابن عمیر نو د بدر په غزا کې د قید کړي شو یو صحابي نیولې روان کړي د مصعب په مخ کې تیر شو چې تو کو د غازم غرور سو سخه له د سوي د پریده وي اشدد يدك عليه مضبوطي وتړوي مور د ګور ډیره مالدار د خمال بدل درکې وي دا اوس د رور دی د بل د خپل مور وي خو مضبوطي وتړ ګور مور سو مالدار د خمال بدل درکې وي ځکه چې دلته عقیده د ټولو نو چته ده عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق خبيث چې دا خبره کړو وي زه مدینه ته لاړ شم نو دا بي عزت بتي وباسم بي عزت یې چاته رسول سلام ته الله په قران کې دا خبره کړې دوی لا ارجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل او دا خبره د غزوی ته ورسید عبد الله دا غنوم عبد الله مدینه په بارډر ولا او تور سره لاس کې خپل رجراغې دي په دې وګه او تور کې هودنه نشیتلې چې ته زما زوی دا سب کړي وړي ویني شیتلې تصویر چې زما بي عزت او باسم مدینه نه نن په پته ولګي څوک عزت مند او څوک بي عزت لري رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسید راغه پرېده یا رسول الله ستاسو باره کې د ویلو ویزه خیر ده پرېده دې کې پلار دی خو چې پیغمبر خلاف خبره کوي نو بیا هغه رشتہ مضبوطه ده کوم چې پیغمبر سره نوح علیہ السلام زویو
دا غسر ونخطو تباشو الله سوي نوح عليه السلام سوي ربي إن ابني من أهلي لو زما غزوي دا زما بکور والو کیو پلار دې په بچی بیام زله سوزي الله وتسوي يا نوح إنه ليس من أهلك دا نرستا کور والو کی علماء دي کې فائدہ بیانې چې ستا رور ستا پلار ستا زوی ستا په دین ستا په عقیده نه دی دیندار نه دی د الله دشمن دی د ستا په کور ولګ شمارل کیږي نو مې شمار ځان سره الله نوح عليه السلام تسوي انه ليس من اهلك نو ترابط تسيشي ترابط عقیده او ربط عقیده د ټولو مضبوط سوي الله سبحانه وتعالى بسورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وبنمو میته قوم چې په الله باندې ایمانی او په آخرت باندې ایمانی او په هغه کې د صفتی یوادون من حاد الله ورسوله دایسان چې په الله باندې ایمان دی او په آخرت باندې ایمان دی کې دې نشي چې دا هغه سړي سره محبت وکړي چې هغه دښمنی کوي د الله سره او د پیغمبر سره ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم كدغه پلاری کدغه زوی کدغه روري کدغه خاندانی عبد الرحمن ابن ابي بکر کله چې مسلمان شو به خپل پلار ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه وې د بدر په جنگ کې وې ورزسته د مخې نه پټېدم وې مې چې پلار مې د ستا احترام میکاو مشرکین سره راغلو هغه ته زویا زه خو د ذکر زیدم که زما په لاس راغله نو ما دغه احترام نکو ختمولې مې وې چې ته مسله د ایمان ده مسله د عقیده ده ټول مسلمانانو ته زمونږ د دعوت او د نصيحت ته چې د ورولي خمزبوته کوي زمونږ د ورولي د قوم نو چته ده د ملک نو چته ده د جبې نو چته ده د مال او د هر څه نو چته ورولي د زمونږ الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو په حال باندې رحم وکي دې سره به د درس اختتام ته ورسو ان شاء الله روان درس کې به دا خبره واضحه کوو او بیانو به چې دغه واقعه و د صفه والا او دوی دغه کې سکول او سنه کول او دغه باز ناشنا واقعات هغه ان شاء الله بیانو بل چې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو یو لوز مغستره مدینه کې هغه لوز به ذکر کو او رسول صلی الله علیه وسلم د يهود سره معاهده کړی و هغه سم معاهده چې رسول صلی الله علیه وسلم د يهود سره کړی و ولي ضرورت راغی چې د يهود سره معاهده وشي او دغه موحدین درسونه او عبرتونه د ټولي مسلې به ان شاء الله بیانو پر روان درسونو کې الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د قران او د حديث ته زده کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين